د قشتپي کانال د افغانستان د اقتصاد نبض د ځان بسیاینې هیله. افغانستان د لرغوني تاریخ او بډایو طبیعي زیرمو سره سره یو داسې هیواد دی چې د ننګونو سربیره پرمختګ او ځان بسیاینې ته هیلهمند دی. یو له مهمو پروژو څخه چې کولی شي په هیواد کې اقتصادي، کرنیز او ټولنیز بدلون رامنځته کړي د قشتپي کانال دی. دا پروژه کولی شي افغانستان د غذایي توکو له انحصاره وژغوري او د کارموندنې زمینه برابره کړي. د دې پروژې دویم پړاو د بلخ ولایت له دولت آباد ولسوالۍ څخه پیل شوی او د اندخوی ولسوالۍ پورې غځیږي. هیله ده چې د دې پړاو په بشپړېدو سره به د هیواد په شمال کې زرغون او دوامداره بدلون رامنځته شي. دا پروژه نه یوازې د بزګرانو او مالدارانو ژوند بدلوي بلکې د افغانستان په غذایي امنیت کې به هم رول ولوبوي. په کال کې د څه باندې 6.5 میلیونو ټنو غنمو اړتیا او په کور دننه یوازې د 4 میلیونو ټنو تولید ته په کتو سره قشتپه کولی شي د غلو د تولید ظرفیت لوړ کړي او د افغانستان په سیمه ییز صادروونکي بدل کړي. د دې پروژې اهمیت په دې کې دی چې د تیرو پروژو برعکس د قشتپي لومړی پړاو عملي شوی او دویم پړاو یې په پرمختګ کې دی. اسلامي امارت هم د اوبو د سرچینو مدیریت ته لومړیتوب ورکړی چې دا اقدام کولی شي افغانستان له انحصاره وژغوري او په خپلواک هیواد یې بدل کړي. د قشتپي کانال یوازې د اوبو لګولو کانال نه دی بلکې د شمالي افغانستان د اقتصاد د محرک په توګه هم کار کوي. مهرباني وکړئ د اروج نشراتي ادارې چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له دې پرمختګونو خبر شئ. د هیواد شمالي سیمې د حاصلخیزو دښتو په لرلو سره د دې کانال په کارولو سره بیا ژوندي کیدی شي. دا پروژه کولی شي په صنعت کې د ظرفیت لوړولو کې هم مرسته وکړي. افغانستان د غنمو له 220 څخه ډېرې زیرمې لري. که چیرې په هیواد کې تولید شوي غنم په همدغو زیرمو کې ذخیره او پروسس شي نو ډېر ارزښت به رامنځته کړي. په هر صورت کې د دې پروژو پلي کول له ننګونو پرته نه دي. سیمه ییز حساسیتونه او د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې کولی شي بحران رامنځته کړي. مګر که چیرې پروژې د نړیوالو اوبو د حقونو په پام کې نیولو سره پر مخ ولاړې شي افغانستان کولی شي د خپلو ځمکني اوبو په کارولو کې خپل حقیقي حق ته ورسیږي. نن شرایط بدل شوي. که چیرې د قشتپي کانال په بشپړ ډول بشپړ شي د افغانستان شمال به نه یوازې د هیواد د غلو په زیرمه بدل شي بلکې د اوسني نفوس څخه 3 چنده ډیر نفوس ته د خوراک رسولو ظرفیت هم به ولري. په پای کې د افغانستان راتلونکی د داخلي سرچینو په غوره کارولو او د کلیدي زیربناو په پیاوړتیا پورې تړلی دی. د قشتپي په څیر پروژې نه یوازې عمراني دي بلکې د حقیقي خپلواکۍ او اقتصادي واک په لور یو ګام دی. راځئ چې له دې تاریخي فرصت څخه ګټه واخلو او افغانستان په یو صادروونکي او تولید محوره هیواد بدل کړو. د اروج نشراتي اداره ستاسو سره د دې روښانه لارې په بیانولو کې ملګرې ده. مهرباني وکړئ د اروج نشراتي ادارې چینل سبسکرایب کړئ او له دې پرمختګونو ملاتړ وکړئ.